په دا ځل شپږیزه کرکټ لیګ کې د لوبډلو پرتله او مقایسه. د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د دا ځل شپږیزې نهم پړاو لپاره 15 لوبډلې په متوازنه او د ملي لوبغاړو په مساوي ویش سره تشکیل شوي دي چې په هر لوبډله کې په کافي اندازه ملي لوبغاړي شتون لري. لومړی سپین غر لوبډله. له دغه لوبډلې سره د افغانستان شلوریزو لوبو لوبډلمشر راشد خان شتون لري. بلخوا د نوموړې لوبډلې د پیل په جوړه کې د افغانستان بریدګر توپونکی رحمان الله ګربز هم شتون لري چې طبعا د دغه دوه ملي لوبغاړو په شتون سره به د دوی د توازن برخه ډیره پیاوړې وي. د یادولو وړ ده چې په دغه لوبډله کې د راشد خان او رحمان الله ګربز ترڅنګ د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي لکه سمیع الله شینواری او اکرام علي خیل هم شتون لري. د حشمت الله شاهدي په لوبډلمشرۍ په بندامیر لوبډله کې د اوسنۍ کرکټ ملي لوبډلې برحاله لوبغاړي ډیر تر سترګو کیږي. په دغه لوبډله کې بیا صدیق الله اتل، ریاض حسن، کریم جنت او نوین الحق شتون لري چې د کرکټ د نړۍ پیژندل شوې څهره ده. کمې سینک لوبډلې ته ورستانه شو. د ابراهیم زدران ترڅنګ ورسره د بیټینګ قوي ریګولر بیټسمنان شتون لري لکه نوید عبید، محمد نبی، عیسی خیل او د سپین بولینګ تلی هم درنه ښکاري ځکه هلته د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی مجیب الرحمن او ځوان نوید زدران تر سترګو کیږي چې د سپین بولینګ په برخه کې به ډیر اغیزمن واقع شي. خو د رحمت شاه زرمتي تر لوبډلمشرۍ لاندې د بوس لوبډلې د ټاپ او میډل ارډرونو د بیټینګ برخه ډیره زیاته پیاوړې ښکاري ځکه هلته د نومان شاه، حضرت الله زادزي، بلال ترین، نجیب الله زدران او ګلبدین نایب په شان ستر لوبغاړي تر سترګو کیږي چې په یقین سره د دوی په شتون کې به د بوس لوبډلې د بیټینګ برخه ډیره پیاوړې وي. د بوس لوبډلې د تیزې توپچونې بلانس هم د فرید ملک او ضیاء الرحمن شریفي په شتون کې ښه باوري ښکاري. راځئ د ځوان عظمت الله عمرزي تر لوبډلمشرۍ لاندې د آمو لوبډله وارزوو. آمو لوبډله تر ډیره پورې د ټول چارو یو آلراونډر لوبغاړو له تشکیل څخه جوړه شوې ده. په دغه لوبډله کې د شاهد الله کمال، شرف الدین اشرف، قیس احمد او خپل عظمت الله عمرزي په شتون کې تقریبا 4 آلراونډران شتون لري. په دغه لوبډله کې د هیره نه وي چې سلیم صفی او د افغانستان ملي لوبډلې چټک توپچونکی فضل حق فاروقي هم لوبیږي.